د طالبانو حکومت ټول هوایي ډګرونه فعال او الوتنې ترې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پایله خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. دا وزارت وایي اوس مهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیې او روسیې ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویان امام الدین احمدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د یو شمېر بهرنۍ هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایزویر PIA او د بهرنۍ چارتر الوتکو الوتنې هم د هېواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبان حکومت د غبرګولي په 14مه نیټه د پلازمېنې کابل او کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره.